محترمو یو ګناه نبی علیہ السلام دغه خوده او جزا دا خوده چې دی فحاشي کوي بدکاری کوي نو دی د پاره به دغه جزا وي بدکاری عامه شوې ده هیڅوک ورته څه نه وایي بس جنسي زیاتی وکړه او بندي ده او بل ور دغه خوشي شي شریعت نشته کني شریعت دې لپاره ډیره یو ښایسته او ښکلې سزا مقرر کړې ده دا څوک چې دا فاسقان فاجران او د اخبارونو کې د بیان راځي نو دې لپاره داسې یو ښایسته جزا مقرر کړې ده کتابونو پتاو لیکلې ده چې داسې انسان چې دغه ظلم او زیاتی کوي د چا په قوم او نسب باندې غلط داغ لګوي نو دا تاسو ونیسئ یو جزا دا ده پې لاسونه ورله وتړئ او ستاسو په علاقه کې چې یو غټ غري هغې سر ته وخېجي او د هغه ځای نه راورغړوئ دا خپې لاسونه ورله تړلي او داسې ښکته رواني به چې څه ورسره وشو دا وشو او چې دا نور خلک بیا داسې نه کوي یو جزا دا ښودلې ده بله جزا دا ښودلې ده چې یو غټ او دروند دیوال وي دې شاته یې کېنوئ او دا دیوال له دیکه ورکړي چې پرې راوغورځېږي چې بس ایسته ختم شي او درېیمه جزا دا ښودلې ده چې اور ورته بل کړي او په ژوندین باندې وسوځوي چې بس ایسته ختم شي هغه ورله چا ورنه کړه بس پکه د اخبار والا دې له تکړه دي هلته داسې وشو دلته داسې وشو دلته داسې وشو دې نه نو څه مطلب شو الله دې موږ او تاسو ټولو ته د الله هدایت نصیب شي نور په بل شان دا خلک نه منې کېږي الله دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي نو دا به علی الاعلان ګناه ده هغه نبی علیہ السلام چې ویلې ای صحابه زه دعا کوم چې دا ګناه دې الله په تاسو کې نه راولي د دې په عوض کې به یو لوی مصیبت راځي الله دې تاسو ته نه وساتي خو دا به وروسته راځي هغه دغه ګناه ده ستاسو ذهن دا مني چې دې نه به بله هم ښکاره ډېره ګناه وي دا چا پټه کړې ده دا خو ټول ښه په ښکاره باندې کوي مدالته ورشي ما ته د 10 روپو هغه سندرې او ډرامې په دې موبایل کې راواچو هغه چې هر څه ورته پکې روپۍ هم پې ورکوي او د الله خلاف هم کوي د خپل دین خلاف هم کوي د ایمان خلاف هم کوي او پیسې هم پې باندې